السلام علیکم. وعلیکم. یو دقیقه وخت نیسم، په ډېره غټه لوی ستونزه کې یم. چشتي زه ډېر تلواري روان یم، هلته مېلمانه راته ناست دي. دلته بازار خواته راغلی وم یو څو شی رانیسم، نو هغه پیسې راسره ورکې سوي دي که چا جواب راسولی نه پوهېږم. اوس دومره روپۍ نه لرم چې کور ته ولاړ شم، کرېله نه لرم. که څه کومک راسره وکړې، ما چې دغونه راکړي چې هغه د موټر کرایه کړم کور ته ولاړ شم. بیخي اوس کار خراب دی، که سره نشته. نن سبا دا کیسې خورا ډېرې سوي دي، چې هر څوک راشي وایي زما څه پیسې ورکې سوي دي. شکر روغ جوړ ځوان سړی وایي زما څه پیسې ورکې سوي دي. ولاړ هلته یو کار وکړه، ځوان سړی ته نه شرمېږې. ورور خدای پاک ته هېڅکله یو انسان داسې نه مجبوره کوي لکه نن چې زه مجبوره یم. که ته اعتبار نه راباندې کوې، زه خپل ټلیفون تذکره درته کښېږدم، چې هر وخت مې روپۍ درته راوړې بیا ته زما د ټلیفون تذکره راکړه. تا تذکره او ټلیفون ما ته پیدا نه کوي، اصلي اعتبار مهم دی. که دې رښتیا زړه غواړي ولاړ شه بازار ته کار وکړه، باره پیسې پیدا کړه ولاړ شه. الا زما وخت مه راضایع کوه. په نیمه ورځ زه چېرې کار پیدا کړم؟ یوه نیمه ورځ هېڅوک ما ته کار نه راکوي. کاشکې ته زما په حالات پوهېدلی. خیر الله دې انصاف درکړي. ناکې مې وخت ضایع کوي، ما ته هلته مېلمانه ناست دي ولاړم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په سره غرمه اخته یې، تا دې په دا کښت کې یو شی در ورسوي وروره. د رنګ دا شی شوی دی، زه چې د لرې ځای څخه مزل یې کړی دی. راس دلته کښېنه اوبه وڅښه. فیروز جان زه هم داسې ستړی یم. دا دي اوبه. دا دي کې ښه دا رنګ سره اوښتی دی، د لرې ځای څخه پښه راغلی که څنګه؟ که رښتیا درته وایم د غرمې رئیس سرګردانه یم، یو چا مې جوب وهلی دی. اوس حیران یم چې کور ته په کومه سترګه ولاړ شم. نه کرایه راسره شته، نه مې ماشومان ته یې څه رانیولي دي. تیاریان یم اوس. یار ته د پیسو لپاره دونه خوابه ده، پیسې خو باد وړي و راوړې. ته خو زما مېلمه، دا اول دا یخې اوبه وڅښه، کارونه به خدای خیر کړي. اوس چې به دا ملا ښه یخې اوبه یې ومې څښلې، بیا هم ستا لپاره څه وڅښم. لا ښه یخې اوبه وې، ته خپله دا یې په سره ګرمۍ دلته اخته تر څو یې څو روپۍ وګټې. نو زه اوس څنګه ستا لاس ته وګورم؟ ګوره وروره، موږ یوازې په دې ځمکې کې غنم نه کرو، بلکې انسانیت هم پالو. که نن زما د مخ څه یو مسافر ناامیده ولاړ دی، نو زما دا ټول عمر عبادت او خواري به څه معنا ولري؟ زما په جیب کې چې هر څه یې هغه ستا دي. ته کرایه څه کوې؟ که د میاشتې مصرف غواړې، له دا بزګر ور ستا په خدمت کې دی. ګوره بزګره وروره، ما ډېر خلک ولیدله، چا پسې واخیستلم، چا پسې خند راوی. ستا په دا خبرو زما زړه ډېر ارامه سو. تا دا اخلاق نه دا ماته ډېر د پیسو له هم ارزښت لري. دا زموږ د پلرونو او نیکونو لاره ده. مېلمه د خدای جل جلاله رحمت دی. راځه چې کور ته ولاړ شو، ګوله ډوډۍ به وخورو، بیا به یې زه د راډیو پورې خپله ورسوم. ملګرو نن مو ولیدله چې د انسانیت او د پښتونولۍ یووالی هم په داسې زړونو کې بلیږي. لاسونه یې د کار له وجې تور سوي وي، منګړزړونه یې د ښې په رقم پاک وي. هغه چا چې ډېرې پیسې درلودلې زړه یې تنګ و، خو دې غریب بزګر ثابته کړله چې د دنیا باچاهي په پیسو درلودلو کې نه ده، بلکې د نورو لاسنیوی کول دي.